کلوی کمال دی خپل ژبه هېرول بې کمالي ده. نو زما دا سیشن نه دی، دا ما د ډاکټر خادم حسین صاحب په اجازه د مهران په اجازه دا ما په دوو حصو کې پورشن کې سپلټ کو. ما وایي چې زه به په دې شروع کې هغه کسان چې چاته په پښتو لیک لوست کې لږه مسله وي، الحمدلله تاسو خو موږ ټول پښتانه یو، د هغوی دپاره ما دلته 3 چارټس راوړي دي. دا زه کوم ځای کې پښتو خایم زه دا ځان سره ګرځوم، د دې نه تاسو ته لږه ډېره به استفاده وشي. او انشاءالله که چاته په لیک لوست کې زه چې کوم کس قرآن ویلی شي، کوم کس اردو ویلی شي، هغه دپاره پښتو هیڅ نه ده. خو دا خبره مونږ بار بار کوو او زه هر ځای کې کوم چې کوم کس دا خبره کوي چې ماله خو پښتو خو زه نشم لوستلی، پښتو خو زه نشم لیکلی، او بیا پسې مسکان وکړي لږ ومخاندي. ګوره دا هغه خطرناکې خبرې دي که نه چې تا هغه خپل ویښ نه یا جړ نه یا بنیاد نه بنسټ نه تا راکاږي لرې کوي. ده موږ دا خبره کوو چې پښتانه ځوانان نجونې دوی د خصوصي طور دا کوشش وکړي چې د پښتو لیک لوست زده کړي، ځکه چې داسې خلک شته دي که نه چې هغوی خپله ژبه بایلل بیخي نه غواړي. پنجابیانو سره یو مشکل روان دی، زه ډېرو کسانو سره ناست یم، هغوی دا وایي چې اردو راغله که نه او پنجابي خوري لګیا ده. هغوی اوس په بعضې ځایونو کې شرمېږي، پښتو کې خبرې هم نه کوي، په فخر سره پښتو وایي، په خپله لهجه کې وایي چې کومه لهجه ستایي، د کوم ځای نه ته تعلق ساتي، په خپله لهجه کې خبرې کوه، ښه په غرور یې کوه، په فخر یې کوه. دې کې هېڅ خبره نه ده. ما د اوس هم یاد شي هلته په نشترحال کې یو پروګرام و، ټول پښتانه ناست وو، یو کس راغی سر دی وی زمونږ خادم حسین سر ته وی اگر آپ لوگ یہ اردو میں کری تقریر نه سر ہوتی مالا اردو نه راځي داسې وسر که نه. ګوره دا داسې خبرې که نه چې کله ته ځان په خپله انټروورټ یا پیسیو ځان ښایي که نه، نو بیا به هغه مخامخ کس نه وي، هغه به خامخا ته هغسې کنسیډر کوي. داسې څه دوه خبرې مونږ ته مشکلات دي چې په افغانستان کې پښتو یو حد راسې فارسي وچه کوله، نه لږ نقصان یې وکړو، خو د افغانستان خلک ډېر تکړه وو چې ګوګل ته یې واچوله. اوس که تاسو ټرانسلیشن ګورئ که نه، نو دا د پښتو ټرانسلیشن صحیح کېږي، خو البته که څه مشکلات وي که نه، هغه به دا چې په بعضې اصطلاحاتو به مونږ پوهېږو نه چې هغوی رخ کړي دي که نه. ډاکټر مجاور احمد زیار صاحب ډېر کړي دي، نه هغوی هغه ورچولي دي. په هغه ځای کې سر ناست یم، مونږ هغه وخت کې نه وو، نن 10 کاله 15 کاله مخکې زه پښتو کې نه وم، زه په پولیټیکل ساینس کوم. هغه ځای کې دا ایشو وشوه که زمونږ دې ځای کې ټیکنیکل کسان وایي که نه چې زمونږ دا پښتو یې ډېره ورچولی ګوګل ته، اوس هم که کوم کسان په کمپیوټر پوهېږي، په آی ټي پوهېږي، نو چې زمونږ د کوم کار پس دی هغه مونږ سره په پښتو اکیډمۍ کې پروت دی. 1800 پیج پاڼې یوه ډکشنري مونږ جوړه کړې ده، هغه کار پس تیار پروت دی. خو که دومره څوک وي که نه چې اوس دا هم ګوګل کې څوک ورواچوي، نو هلته چې بیا ټرانسلیشن کېږي نو بیا به زمونږ دا لفظونه هم پکې راځي. اینی هاو دا یو بریف ډسکشن و. د 1,000 نه ژبو نه 9,500 ژبې پاتې شوي، په 9,500 کې الحمدلله پښتو ژوندی ده او ښه صحیح روانه ده، او 70 میلیون او 80 میلیونه خلک په پښتو خبرې کوي، 1 کروڑه خلک. تاسو ته لږ ډیویژن هم وښولو چې مور دین 1.5 کروڑ په افغانستان کې او 2.5 کروڑه په پښتونخوا کې، یا دینه زیات 1 کروڑ لږ په کراچۍ کې، او دا 50,000 کوم 50,000 دي دا ډایسپورا ده. نو پښتو یو وخت کې به امیش خلیل صاحب دا خبره کوله چې زه یارېږم چې دا پښتو چې ورکه نه شي، ځکه چې زیر عتاب وه، ګورمنټ نه غوښتل چې دا پښتو پرموټ شي، اوس هم نه غواړي. خو که کومو خلکو انډیویجولي کار کړی دی نو دومره ښه کار یې کړی دی الحمدلله چې نن سبا پښتو ښه په آب و تاب ده. او داسې خلک ما لیدلي دي چې ما ته ریکویسټ کړی دی چې ما له د پښتو وښایه، زما صرف دغه ایشو ده، او که دا ما وکړه نو ما ته په UN کې جاب میلاوي. پوهېږئ تا ته ګوره چې ته سکلفل کېږې که نه، نو ته به په یو شي سکلفل کېږې. پښتو څومره امپورټنټ ده، زه بیخي اوزګار نه یم، په ما دومره ډېر کار دی که نه. زما دلته ګواهان شته، دا شوکت شته، که زه وایم که نه زه نن 10 پروجیکټ اخیستی شم، کولی نه شم.
لکه تاسو هم داسې ځان سکلفول کوئ یو دی د ځان ورسوئ که نه په یو لینګویج کې په یو زه تاسو ته کیریئر اپورچونټي هم ښایم ته دې ځای ته رسولی شي. صرف یو څو دلته حروف دي توري ورته ویلی شي دا زه تاسو ته ښایم. بیا انشاءالله زما نیکسټ سیکنډ پورشن چې دی هغه بیا زه لږ تاسو ته تیوریټیکلی د پښتو لټریچر په حواله پولیټیکل اکټیویزم خبره وکړم. او بیا زموږ یو ملګری دی ندیم ټکر هغه یوه پی ایچ ډي روانه کړې ده نو په هغه کې یو اتھمیټیک انالیسس دی پښتو پویټري نو په هغې کې هغه داسې شعرونه راوړي دي کوم چې ریزسټنس والا دي کوم چې پولیټیکل ریزسټنس دی هغه به زه تاسو ته بیا لږ واورم هغه به هم تاسو له خوند درکړي. چونکې ډېر وخت تاسو زه نه لګوم زه وایم تاسو خو الحمدلله ټول ګریجویټس او سکالرز او پوه کسان یې نو زه وایم چې څومره زر کیدی شي که نه په لږ وخت کې دا تاسو پک کوئ دا تاسو زده کوئ او تاسو په لږ وخت کې ډېر شی زده کوئ. د موږ سره ګوره د پښتو دا توري دي ښه لکه موږ ورته په انګلیسي کې وایو لیټرز او اردو کې موږ ته حروف وایو پښتو کې یو ته توری او ډېرو ته توري. نو دا پښتو الف ب توري ټیک شو. دا که دې ځای نه تاسو نظر واچوئ تر دې ځایه پورې نو دا ټول موږ سره دي 440 دا موږ سره دي ټول 440 ما په پښتو انسو کې ولیکلو 440 په دې کې که تاسو وګورئ اوس به تاسو ته اندازه لګي دې کې 28 توري چې کوم دي که نه دا مونږ ته عربۍ نه راغلي دي 28 دا 28 مونږ ته عربۍ نه مطلب دا نه دی چې ماته اواز عربۍ نه راغلی دی اواز زما خپل دی زه خو ګونګ نه وم که نه خو چونکې کله چې د لیک خبره شوه نو بیا دې کې دا 28 لکه کوم په قرآن مجید کې دي دا الف ب پ هلته به الف با وایي دلته به الف ب ښه الف ب دا پکې نشته بیا ت بیا س جیم ح خ دا وګورئ دا چې تاسو کوم دې ځای پورې ګورئ که نه یو دا نو دا 28 چې کوم دي که نه دا موږ سره د عربۍ دي. نو په دې کې خو هیڅ چاته کنفیوژن نشته هیڅ چاته یو کس ته مسله نشته ځکه چې قرآن تاسو ویلی وي او بیا تاسو په اردو ویلی وي په دې پوهیږئ. نو دا موږ سره 28 دا شولو. بیا موږ سره په دې کې دا فارسی چې کوم شکلونه دي د کومو لفظونو هغه موږ سره 3 دي. سوري څلور ګوره ها هغه څلور موږ سره دي دا شکلونه زه ښایم ګوره ساخت یې ښایم ښه یو ځل بیا لږ ایکسپلین کوم چې د هرې ژبې دوه اسپیکټس وي یو وي فونالوجي کوم چې आवाज وي صوت او یو وي مورفالوجي. نو دا اوس چې زه کوم دلته ښایم دا مورفالوجي ده. فونالوجي زما خپله ده پښتانه ګونګیان نه وو او بیا کومه املا مطلب شعرونه که پیروخان لیکلی ده او که خوشحال خټک خو اخیری دې ځای ته رسېدلې ده پوهېږئ. نو موږ کله چې د فونالوجي خبره کوو نو بیا هغې کې فونز اوازونه زموږ خپل دي فونیمز او دا چې زه تاسو اوس ښایم ګرافیمز کوم چې د دې ساخت دی نو دا څلور د فارسي دي هغې ته اوس تاسو ګورئ ها یو موږ سره دا پی دی پی یو موږ سره دا چې بل موږ سره ژ او بل موږ سره دا ګاف دی. دا که تاسو اندازه ولګئ دا په اردو کې شته خو دا په عربۍ کې نشته صحیح ده که نه. نو هغه درې چې کوم دي که نه هغه موږ سره یو دا س بل دا موږ سره ژ بل دا موږ سره چ او بل موږ سره دا ګاف ټیک شو. نو څلور دا شو. دا هندۍ موږ سره 3 دي ها زه بیا ګوره وایم اوازونه زموږ خپل وو ساخت خبره کوم ساخت نو هغه موږ سره دي 3 او هغه 3 چې دي که نه هغه موږ سره هغه اوازونه دي کوم چې
الته توی اچولی شي په اردو کې او دلته مونږ ټي داسې اچو او دا ړې دا ډال او دا ړې دا هغه دي چې مونږ ته کونډې اچو. الته په اردو کې توا اچولی شي او دلته کونډه. نور شکل یې هغه ده. هغه ګوره مونږ سره دا دي. دا ټي چې کله مونږ هلته لیکو نو مونږ بره توا په واچو. صحیح ده؟ او که دا ډال مونږ لیکو نو هلته توا واچو او دلته کونډه واچو. او که هلته مونږ لیکو نو بره توا واچو او دلته کونډه واچو. دا درې دي. ټیک شو؟ کلیر؟ ښه. اوس کوم چې مونږ سره د پښتو خپل توري دي اوازونه هم زمونږ خپل دي او ورسره ساخت هم زمونږ خپل دی. هغه دا پنځه دي. دا پنځه دي ګوره. پښتو خپل توري دا مونږ سره دي پنځه او په دې پنځو کې ګوره دا دلته ما راوړي دي. که تاسو چاته نه ښکاري بیا به وګورئ. دا جیم جې څې ګې خین نوڼه دا پنځه دي. د دې دپاره دا موږ سره چې کومه جې ده جې دا ګوره د دې شکل داسې دی او په آی پی ای کې انټرنیشنل فونیټکس الفابیټس چې کوم دي که نه د هغې دپاره دا ډي زیډ راځي. ځ د دې په حواله چې کوم ریسرچ ما کړی دی هغه دا دی چې کله مونږ ساوت نه نارت راځو که نه نو د اوازونه کمیږي. په ساوت کې اوازونه ډیر دي. خاص کر دا درې اوازونه چې کوم دي یو دا لکه فار ایگزامپل زه خپله آی بیلانګ ټو کورم نو زه وایم چې زه ځم راځه ځکه. ټیک شو که نه؟ نو دا مونږ ډېر صفا ویلی شو. آی تھنک د نه ساوت والی ټول ویلی شي. او دا مونږ وایي څه کوې څنګه څه څومره څورب او بل دا ګید. او د څې دپاره نه دی. د څې دپاره په آی پی کې دا مونږ سره دی ټي اس څه آی پی دا د ټولې دنیا د اوازونو یو چارټ وي. په هغې چارټ کې یو فونوګرام یو مشین دی چې په هغې کله ووځي نو هلته پته لګي چې دا اواز دا یو دی نو هلته لیکلی شي. ځکه چې اوازونه خو صرف په پښتو یا اردو کې نه دي. ښه یوه بله خبره که تاسو دا وایئ که نه چې دا مسله چېرته په پښتو کې دا نو دا په اردو کې دومره ډېره ده. خاص کر په املا کې د اردو املا اوس هم نه سمیږي. د 2022 کې د دوی یو سیمینار شوی و په هغې کې دوی ښکاره لیکلي دي که نه چې بس مونږ په اردو نوره نه شو سمولی. ښه خبره ده چې مونږ یې رومن ته واړوو. تر دې حده پورې هغوی ته هم مشکلات دي. ځکه چې که میره لیکي نو میره لیکي هم نه میره په شان دي لیکي. که میره لیکي هم هغسې لیکي. نو بیا خو دا چې نور خلک یې زده کوي هغوی ته خو مشکل وي که نه. نو دا ایشو په هر ځای کې د حمزه کې هغوی ته دومره مسله ده. بهرحال پښتو کې نشته دومره مسله. یېګانو کې دا هغه زه تاسو ته کلیر کوم. دا اوازونه په نارت کې لږ کم دي. نو دوی داسې چل کوي چې کله دوی زین تلفظ کوي نو دوی زی وایي د زی اواز وباسي. او چې کله څې تلفظ کوي نو دوی د سین اواز وباسي اس. نو آی تھنک دا دومره مسله نه ده. خو لیک به یې داسې کوي. او زه بیا تاسو ته وایم چې امپورټنټ ارزښت د ویلو ژبې کې ده. چې کله د وینا ژبه ستا سمه وي نو هېڅ خبره نه لیک به یې په خپله سم شي. نو بل دی مونږ سره دا ګې چې ده که نه دا او سره دا خینه. په دې نارت او په دې ساوت کې صرف په دغو دوو توریو کې مشکل دی. او د دې دپاره که چېرته یو واتساپ ګروپ وي ما چې کوم چارټس جوړ کړي دي د ګ هم ما جوړ دی د خین هم ما جوړ دی. نو که مهران ورور ما ایډ کړي نو زه به هغه یا دوی ته به زه ولیږم
هغه پورا لفظونه ما جوړ کړي دي. هغه چې یو ځل تاسو زده شو که نه نو بیا دې کې هېڅ مسله نه ده. که تا اوس ولیکلو لیکي ګوره یو شان دی. که تا ولیکلو خوږ لیکي به بالکل سخت هم دا یو دی، خو که دلته ته پرونانس کوي نو ته به وایي خوږ، او که په ساوت کې پرونانس کوي نو ته به وایي جنوب کې، نه هلته به ته څه وایي خوږ. داسې که ګوره ته دلته په پېښور یا په سوات کې وایي چې ګیره نو هلته به ته وایي ژیره. او د دې ما یو پوره چارټ جوړ دی، هغه لفظونه ما ټول راغونډ کړي دي. نو چې هغه لفظونه تا یو ځل ټول زده کړو نو آی تھنک بس نور بیا نشته، هم هغه دي ښه. او داسې ګوره دا خین نه دی، خینه لکه ګوره ښه زه ښه یم، نو هلته چې کوم وزیر یا بیټني یا مروت یا کندهار یا کویټه نو هغه به وایي زه ښه یم. دا لفظونه هم ما پوره چارټ راغونډ کړی دی. ښکلا هلته به وایي ښکلا. داسې نور چې کوم لفظونه دي پوره چارټ ما راغونډ کړی دی، هغه به هم زه تاسو سره شیر کوم په ګروپ کې. او چې یو ځل تاسو دا زده شو که نه نو دې کې بیا هېڅ مسله نشته. البته د ساخت کې هېڅ مشکل نشته. که ته هر ځای کې ته به لیکي همداسې. اوس دې کې به یو کس دا خبره وکړي، مثال یا د مومند یا د پېښور، چې زه به اوس مطلب یو لفظ به وي چې زه دا څنګه ولیکم. نو کوم لفظ ګوره، کوم لفظ چې هلته په ګاف لیکلی شوي نه دلته هم په ګاف دی، صحیح شو. چې هلته په شین دی نه دلته هم په شین دی، دې کې هم څه مسله نشته. نو دا ما تاسو ته لږ لږ د دې پښتو بیکګراونډ وښولو. پاتې شو دا نونو. د دې نونو ولې ضرورت وګوره ها. د دې نونو لکه اول زه وایم که نه چې رڼا که زه مونږ لیکله مخکې نرې نونو ډې الف رڼا، د دې څه ضرورت و؟ نو مونږ سره یو څو داسې لفظونه رالو چې بیا په هغې مونږ پوهېدو نه چې دا اوس مونږ څنګه ولیکو. نو چې کله مشکل مخې ته راغی نو بیا د پښتو اکیډمۍ یا لر بر پښتنو دا ټول چې کوم راغونډ شو، دوی وایي چې د نون ضرورت شته. هغه څنګه ګوره، مونږ سره یو لفظ دی کوڼ، ډف، کوڼ نه ډف بهره. یو مونږ سره دی کونړ. نو مخکې به لکه اردو کې اوس هم دغه دوه لفظونه استعمالیږي چې کله نونړې اڼه اواز کوي که نه، نو مونږ سره بل یو لفظ راغی نړۍ. نړۍ دنیا ته وایي. نو مونږ ته بیا دا پته ولګېده چې که چېرې داسې ځای کې مونږ ونښتلو نو مونږ به خپله لهجه یا خپل لفظ به مونږ څنګه لیکو. نو دا کوڼ، کونړ. کونړ خو تاسو پېژنئ، دلته په دې ننګرهار کې ځای دی، جلال آباد کې، مطلب جلال آباد په کونړ کې دی. او کوڼ ډف ته وایي. نو مونږ سره د پښتو خپل توري مونږ سره دغه 5 دي. او که اوس په دې وخت دا تاسو زده کړو نو د دې مطلب دا شو چې تاسو پښتو زده شوه، پښتو لیک لوست تاسو زده شوه. البته یو ناول یا یو د شاعرۍ کتاب یا د تاریخ کتاب که د پښتو تاسو ولستو، د دې مطلب دا چې هغې سره به ستاسو پښتو پاخه شي. او کومه خبره ما تاسو دلته وکړه، ټې ډال ړې دا ماوه دي، خو هلته ورته توا اچولی شي او دلته ورته کونډه اچوو. نو دا پکې ډفرنس دی. نور خو زما په خیال دې کې څه مسله نشته. البته د پښتو یګانې نه دي، دې نه اکثر خلک سر ټکوي چې دا دومره ډېرې ولې دي که نه، دلته ما راوړي هم دي. نو د دې شاته چې کوم بیکګراونډ دی هغه به هم تاسو ته زه وښیم. او بیا به دا هم لږ ښکاره کړو چې دا مسله په اردو کې هم شته. هغوی سترګې پټې کړي دي او بس وایي چې پرېږدی نه شو سمولی، یا د هغوی 55 توري دي د اردو ښه نه شي سمولی، نه پې پوهېږي. نو دا پښتو یګانې په دې لږه رڼا اچوو
بیا به زه I will switch to another session. پښتو یې ګانې موږ سره 5 دي، 5 او 5 کې دغه یو خو دغه 2 دي، یو دا چې عربۍ نه راغلي دي، یو دغه ګول ده او یو دا ده. کله چې موږ ایکسپلینیشن کوو نو موږ داسې کوو، ګوره مخصوصه یې د دې ولې ضرورت پیښ شو، دا ګوره ما د عربۍ ولیکلې ها، یو دا موږ سره مخصوصه یې او مخصوصه یې شکل دا دی. د دې څه ضرورت شو، دا ولې موږ راوړې ده؟ دا اواز ډیر نرم دی. کله چې موږ وایو کنه چې سړې اوبه، سړې اوبه او یو وایو یو لیکو سړې او یو لیکو سړی، نو د لاندې خو بالکل موږ ته صحیح پته ولګي دا چې سړی یو سړی مین، نو هغه چې کله موږ لیکو نو موږ به داسې لیکو، او چې کله جمع شي نو موږ به داسې لیکو. دې ته معروفه یې وایي، دا مخصوصه او دا معروفه. هلته ما لیکلي دي ګوره شته. که چېرې داسې وي چې د سړې اوبو سړې که دا اواز بدل نه نو بیا خو د دې ضرورت نه و. او که چېرې وکړي د سړې اوبه که د اواز بدل وي، سړی هم نه وي سړي هم نه وي، بیا خو یې ضرورت شته که نه؟ زه لاجیکل خبره کوم، لاجیکل انالیسیس شته که نه؟ یخې اوبه، یخې سړې، سړې اوبه، سړی نه سړی اوبه نه سړې اوبه. مونږ ګوره پښتانه یو، مونږ دا ویو که نه روزانه، نو د دې مطلب دا شو چې د دې یې ضرورت و. اوس ګوره مونږ زه دلته یو مثال ورکوم، میرا نام اکرم ہے، اردو خبره کوم ګوره ها، میرا ایک اداکاره ہے. تاسو ته اندازه ولګېده چې اردو کې مسله شته که نه؟ شته که نه؟ نو هغوی څه چل کړی دی؟ هغوی په کانټیکسټ خبره پرېښې ده، چې مطلب خلک یې چې څنګه وایي که نه، او نو دلته بیا هغه جملې ته ګوري که نه، نو هغسې تلفظ کوي. نو مسله هلته هم شته، خو چونکې هغه اردو مونږ دومره ډېره ویلې ده د شروع نه، پښتو مونږ نه ده ویلې، نو مونږ ته یې پته نه لګي. او اوس چې کله مونږ ریډینګ کوو نو مونږ هغسې وایو، ځکه چې هلته کانټیکس خو زما په مازغو کې پروت دی که نه. نو پښتانو داسې نه دي کړي، دوی ته لفظونه خپل توري راوړي دي. نو چې کله مونږ لیکو چې سړی، نو بیا به مونږ دا یې لیکو سړی اوبه او یو سړی او ډېر سړي، ډېرو سړي. نو دې کې ګوره دغه 3 ایګانې نه دا پکې کور شوي، یو دا مخصوصه یې سړی اوبه، یخې اوبه، او بل دا مونږ سره ګوره معروفه یې ډېر سړي، دا یې معروفه، او بل دغه یې چې کومه ده که نه دا مجهوله. افغانستان کې داسې لیکي او دلته په پاکستان کې مونږ داسې لیکو. یو سړی، نه هلته چې سړی لکه ګوره هغه راغلی دی، ګوره کله چې مونږ دلته لیکو هغه راغلی دی، دلته پښتونخوا کې مونږ داسې لیکو. کابل کې چې کله لیکي نو هغوی داسې لیکي هغه راغلی دی. ښه، د دې دا مسله ورو ورو اوس حل کېږي، دا مسله ورو ورو حل کېږي، دې کې څه ایشو نشته، ځکه چې ګوګل یو داسې پلیټفارم جوړ دی چې په هغې کې ته کله هم ګوګل ټرانسلیټ ته انګلیسي او پښتو ورکړې نو هغه یې په خپله تاله سموي. نو دا 5 یې وي، یو ځل بیا د شکل یې وګورئ، مخصوصه یې دغسې لیکلی شي، تانیث یې داسې لیکلی شي، لکه اوس ګوره ته لیکي جینۍ، جینۍ، ډوډۍ،
کراچۍ کوم چې کله دا مونث اواز کوي نو بیا به ته داسې دغه یې اچوي دې کې داسې کش وي اخر دا د تانیث یې ده ها. او چې کله ته د چاته یو آرډر کوي لکه ګوره اوبه راوړئ بیا به امزه اچوي بیا دا یې ده دا امر یې ده امر ګورې دا امپیریټیو سینټنس کې به ته دا اچوي. نو دا داسې لږ شانه ایکسپلینیشن مو د پښتو لینګویج وکړو. که څه کوېسچنز وي دي کې هغه تاسو وکړئ چې زه بیا شفټ ټو انادر سیشن.